د سیدنا سلمان فارسی رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو ډیر مشهور صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی رضی الله عنه د سیدنا ابي درداء رضی الله عنه ورور کړیو. کله چې د مکه مکرمه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مدینه منوره ته ولاړه، الته د خپل کورونه نه درلوده، مهاجر و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه صحابه کرام سره ورونه کړل. نو سیدنا سلمان فارسی رضی الله عنه چې مهاجر صحابي و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا ابي درداء رضی الله عنه ورور کی. بیا به دا رقم لکه حقيقي ورور، بس د کور د برکلی د بچانو سره وو، بس کور کې بوسیدي. یو وخت سیدنا سلمان فارسی رضی الله عنه سیدنا ابي درداء رضی الله عنه کور ته راغی، د زیارت لپاره راغی. چې کله دی د ابي درداء رضی الله عنه کور ته راغی د زیارت لپاره، نو ام درداء یې ولیدله. د عربو درې قسم نومان دي، یو هغه نوم دی چې پلارو مور ورباندې، یو هغه نوم دی چې دی د پلار په نامه یادیږي یا د زوی په نامه باندې. دلته درده ابو درده، ابو درده چې دی دا د درده پلار دی. ام درده دا د درده مور ده. سلمان فارسی رضی الله عنه د ابو درده کرالی، یعنی د درده د پلار کرالی. هلته د درده مور ولیدل، ام درده رضی الله عنها ولیدل. نو زه ان شاء الله ستاسو خبره سره خلاصوي. کله چې هغه ولیدل او د دې د شکل چې وکتل د ښځه حیا دی، د خپل اسلامي او شرعي حکم دادی چې ښځه به د خپل خاوند لپاره ځان مناسب جوړي، ځکه دا د انسان فطرت دی چې د خیرنو جامو سره، د بیکارو جامو سره، د بدشکلۍ سره، او د چې انسان په کې زینت نه وي او بل انسان ته پته به کې هغه خوند نه ورکړي. نو شرعي او اسلامي حکم دا دی چې ښځه به د خپل خاوند لپاره حتما د پاکو کالو بندوبست به کوي، د خپل ځان د پاکوالي، د زینت د دې بندوبست به کوي. کله چې سلمان فارسی رضی الله عنه دې کور ته رالی، نو سیدتنا ام درده رضی الله عنه داسې ولیدل چې دې بالکل دا نه ویل چې دا ښځه لکه یو مزدوره غوندې، لکه یو مزدورکاره ښځه چې هیڅ د ځان د خیال نه ساتي، دا رقم ګرځېدله. نو ده ورته وویل ما شأنوکي، ولې دا رقم یې؟ ته خو مېړه لرې، خپل خاوند لرې، خو اوس به دې خاوند راځي، نو تا خو پاکې جامې و نور دا خو به دې کړي وای. دې ورته وویل قالت اخوك ابو درداء ليس له حاجة في الدنيا. دې ورته وویل ستا ورور چې دی هغه د دنیا په کیسه کې نه دی. کنایې ورته وویل چې ستا ورور ابو درداء رضی الله عنه چې دی هغه د دنیا د شانو په کیسه کې نه دی، یعنی هغه دغه په مزاج کې دا دی چې بس صرف د الله عبادت وسي، نور دا کیسو میسو ته نه ګوري، چې دا کوروالا ده یا دا نور دا کیسو ته نه ګوري. انشاءالله به خبره هم سر خلاصوي. نو کله چې دی پاته سو، فجاء ابو درداء فصنع له طعاما. سیدنا ابو درداء رضی الله عنه رالی، خوشاله سو چې خپل ورور یې راغلی دی سلمان فارسی، نو د ده دپاره د ډوډۍ بندوبست وکړي. چې کله یې ده ته ډوډۍ کښېښول، فقال له کل فإني صائم. ده ورته وویل ډوډۍ در واخ، زما روژه ده. چا ورته وویل؟ ابو درداء رضی الله عنه ورته وویل. سلمان فارسی ته ډوډۍ کښېښول او ورته ویل ډوډۍ در واخ، زما روژه ده. فقال ما انا بآكل حتى تأكل. ده ورته ویل چې ستا روژه ده، نفلي روژه دې نیولې ده، زه د راوه پورې ډوډۍ نه خورم چې ته هم راسره ونه خورې، دا رقم ډوډۍ زه نه خورم. نو په سیدنا ابو درداء رضی الله عنه یې روژه ماته کړل. کومه روژه وه؟ نفلي روژه وه، دا یې پر ماته کړل. فلما كان دا ورځ خو تېره سول، شپه راله. فلما كان الليل ذهب ابو درداء يقوم. چې کله شپه راله، سیدنا سلمان فارسی ته ځای راور کړي، هغه ته ویل ته پرېوځه. دی ولاړ سو، پر لمانځه باندې ودرېد.
کله چې دی پر لمانځه باندې ودرېدی نو سلمان فارسي ورته ویل فقال له نم پرېوځه نم پرېوځه ته به هم بېدېږې چې زه مېلمه یم بېدېږم ته به هم بېدېږې سیدنا ابو درداء رضی الله عنه بیده کی فنام ثم ذهب يقوم بیا سیدنا ابو درداء رضی الله عنه خو بزرګ دی د بزرګۍ تکلیف لري بیا را ولاړ شو بیا پر نفلو ودرېد هغه بیا سر ورباندې راپورته کړي فقال له نم ورته ویل پرېوځه چې زه پروت یم ته به هم پرېوځه ته به هم بېدېږې فلما كان من آخر الليل خامخا بیا وارې دوه وارې بیا دا چم کړی خو ده بېرته پرې ایستلی کله چې د شپې آخري حصه سوه دا د تهجد د لمانځه ټیم سو نو قال سلمان قم الان فصلیا جميعا اوس نو را ولاړ سه اوس د لمانځه ټیم د نفلو خپل ټیم د تهجد خپل ټیم ټوله شپه سړی پر نفلو نه تېروي چې د شپې آخري حصه سول سیدنا ابو درداء رضی الله عنه ته یې وویل سلمان فارسي ورته ویل را ولاړ سه اوس به ټوله لمونځ وکړو ان د دې وروسته بیا ورته ویل ان لربک علیک حقا ستا رب لتا پر تا باندې حق دی د عبادت چې د خپل رب سره عبادت وکړي په یو اندازه باندې وان لنفسك عليه حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه د رب هم پر تا باندې حق دی د بدن هم پر تا باندې حق دی د خپل کور او د بچانو هم پر تا باندې حق دی هر حقدار ته خپل حق ورک نو بیده سه بدن به دې وسازي د شپې په آخري حصه کې راپورته سه د الله جل جلاله حق به ادا کړي او یو ورځ روژه منیسه د خپل کوروالاو د بچیانو حق به ادا کړي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان بیا دی راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیا دا کیسه ورته وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې سلمان رضی الله عنه چې کومه خبره درته کړې ده د خبره صحیح ده دا رقم مه کوئ چې بس ټول عمر مو روژې ګرده او شپه د الله عبادت کوي بس د هر شي خپل اندازه یي د الله تبارک وتعالی د عبادت هم اندازه او د الله جل جلاله د روژو د نیولو هم اندازه د ذکر د کولو هم اندازه د تلاوت کولو هم د اندازه د خپلو بچانو د خپلې کوروالاو د خپل اهل سره هم یو ښه نیک ښه معاشره تېرول ښه زندګي تېرول دا هم د دوی حق دی